سلام د اف جی ټابز یوټیوب چینل قدرمندو مینوالو ته من چې روغ او جوړ بو یو دمه خل به ګورئ اف جی ټابز یوټیوب چینل. دوستانو تاسو لپاره مې د کاین ماسټر کورس راوړی دی. په دغه کورس کې تاسو لپاره زه مسلسل د کاین ماسټر ویډیوګانې اپلوډوم. په دغه کې به درته ښایم چې موږ څنګه کولی شو په کاین ماسټر کې ویډیو ایډیټینګ کو او تر دې ترڅنګ ډیزاین پکې وکړو. بیا مختلف ډول کاین ماسټر دی. هغه یو دی په پلی سټور کې چې کوم پیدا کېږي هغه کې بیا پښتو ډیزاینونه نه کېږي، خو د نورو کاین ماسټرو کې بیا د پښتو ډیزاینونه ترسره کېږي. دوستانو نو تاسو کولی شئ په ډېرې اسانۍ سره په دغه کاین ماسټر کې دغه ډیزاینونه چې دي او د دې ترڅنګ ویډیوګانې ایډیټ کړئ. خاص کار د هغو کسانو لپاره چې څوک یوټیوب چینل لري، د یوټیوب لپاره ویډیوګانې ایډیټ کوي، نو کاین ماسټر تر ټولو بهترینه ایډیټ لپاره یعنی یو ایډیټر دی. نو کولی شئ په ډېرې اسانۍ سره تاسو په دې کې ویډیوګانې ایډیټ کړئ. د دې لپاره به دوستانو دغه کاین ماسټر تاسو راخلاص کړئ. زه به کوشش وکړم چې دغه لینک تاسو ته په ډسکرپشن کې واچوم او را پیدا یې کړم تر څو تاسو بیا په اسانۍ سره را ډاونلوډ کړئ. دغه کاین ماسټر دوستانو د پښتو لپاره استعمالیږي. تاسو به لومړی کې راشئ، دلته تاسو ته یو آپشن درکوي. دغه آپشن به دوستانو تاسو کلیک کړئ. کله چې دوستانو دغه آپشن کلیک کړئ دلته موږ ته مختلف یعنی کې ویډیوګانې راکوي که نه چې موږ کوم سایز کې غواړو. لومړی دغه سایز دی دوستانو چې دغه دواړه یو پر یو دی که نه، یعنی د دواړه خواوې سره مساوي دي. یو دی د 9 پر 14 دی چې د ټیک ټاک لپاره زیات استعمالیږي، د شارټ ویډیوګانو لپاره. او بل دغه دی که نه دوستانو د 14 پر 9 چې دی دغه د یوټیوب لپاره هم زیات استعمالیږي، د فیسبوک لپاره هم په زیاتو ساحو کې او د ترڅنګ د کور پټو لپاره هم استعمالیږي. که فیسبوک لپاره تاسو پکې کور پټو ډیزاین کوئ او د دې ترڅنګ یوټیوب لپاره کور پټو ډیزاین کوئ، انسټاګرام داسې نورو شیانو لپاره تاسو پکې ډیزاین کوئ، نو بیا دغه شی ډېر زیات استعمالیږي. نو زه هم راځم په دغه باندې کلیک اخلم. زه په خپله یوټیوب لپاره هم ویډیوګانې په همدې کې جوړوم او په نورو برخو کې دوستانو د دې لپاره زه ویډیوګانې اپلوډوم او جوړوم. نو دغه دوستانو موږ چې کله کلیک کړ دلته لومړی آپشن دی میډیا. دغه میډیا څه اهمیت لري، موږ راځو په دغه باندې لږ غږیږو. راځو په دغه میډیا باندې کلیک اخلو. میډیا کې دوستانو موږ کولی شو تصویران راواخلو، ویډیوګانې راواخلو، هر څه په دې کې راواخلو. دلته لومړی بیکګراوند دی. که غواړئ چې ویډیو روانخلئ یو بیکګراوند انتخاب کړئ، نو راشئ په دغه بیکګراوند باندې تاسو کلیک واخلئ. دغه کې یو څو مختلف بیکګراوندونه موږ ته راکوي. موږ کولی شو دغه بیکګراوندونه راواخلو. تور بیکګراوند، سپین هم دا شانتې نوره بیکګراوندونه دي. موږ کولی شو دغه بیکګراوند راواخلو. که تاسو دغه نه خوښ نو تاسو سره په موبایل کې بل کوم تصویر څه در سره وي ډیزاین نو کولی شئ هغه هم راواخلئ، ایډیټ یې کوئ. نو دغه ځای کې تاسو کولی شئ ویډیوګانې ورسره راواخلئ، هغه فولډر پکې پیدا کړئ ورته راواخلئ. خو زه راځم دغه بیکګراوند څخه یو تصویر رااخلم تر څو تاسو ته صرف طریقه په دې کې وښیم. مثلا زه راځم دغه بیکګراوند رااخلم، پس په ټیک مار باندې خیار ته کونج کې چې کوم دی هغه کلیک اخلم. دلته به تاسو وایئ چې دغه موږ سره نیم دی اوس یعنی 4 سیکنډ دی. نو دغلته به تاسو په دې ځای باندې داسې کلیک واخلئ. په دې باندې چې کله کلیک واخلئ دلته کتلی شئ د زیډ لیکې د کوم سر کې چې دا به داسې ښکته یعنې داسې به کش کوئ چې هر څومره ویډیو تاسو برابروئ همدومره به یې تاسې برابروئ. تاسو کتلی شئ دا نیمه تکې کش وه. همدا شانتې به دغه بیا داسې پورته داسې کش کوئ، داسې به وړئ چې ته هر څومره ویډیو تاسو غواړئ نو تاسو یې کولی شئ چې په ډېرې اسانۍ سره یې دغه دې خوا ته یوسئ. نو اوس زه غواړم دغه 3 دقیقې یا 3.5 دقیقې ویډیو بس دی. په دې کې به اوس موږ څه کوو، نور څه کول پکار دي. که غواړئ د دې لپاره تاسو میوزیک راواخلئ، میوزیک هم راخیستلی شئ. یعنې اوس موږ راځو په دې باندې یو څه لیکل کوو. راځو په دغه لیر باندې کلیک اخلو. دغه لیر مخیمه اپشن دی. په دغه کاین ماسټر کې تر ټولو زیات اپشنونه په همدغه لیر کې دي. موږ کولی شو دغه لیر څخه زیاته ګټه واخلو. دغه لیر باندې چې کله کلیک واخلئ دلته دوستانو لومړی کې میډیا تاسو ته راځي. په دغه لیر کې دا میډیا څه اهمیت لري، څه کار کوي. راځو په دغه میډیا باندې کلیک اخلو. میډیا باندې چې موږ دوستانو کله کلیک واخلو موږ که چېرته په ویډیو باندې یو تصویر د پاسه لګوو او یا راځو یو بله ویډیو پاسه پې کوو یا نوره ویډیوګانې سره یو ځای کوو، نو موږ بیا له دغه میډیا کې لیر کې د میډیا کار اخلو. نو زه اوس دوستانو مثلا راځم یو تصویر ته. تاسو به هم هلته یو تصویر راواخلئ. نو تا تصویر کولی شئ تاسو راواخلئ. دلته زما د یوټیوب چینل لوګو دی. دلته دوستانو کولی شئ ډېرې اپشنې په دې کې دي. که تاسو راشئ په دغه ځای کې
دغه لومړی اپشن باندې چې کله تاسو کلیک واخلئ دوستانو تاسو کولی شئ دغه مختلف ډیزاین کې دلته راولئ. تاسو کتلی شئ دلته لاندې موږ ته ټایم ښایي چې دغه باید سلو هم کولی شئ، سلو موډ ته هم اړولی شئ، هر موډ ته تاسو اړولی شئ. راځو داسې په کلیک اخلئ کوم اپشن چې په دغه کې تاسو خوښیږي همغه تاسو انتخابولی شئ. تاسو کتلی شئ دا به موږ ته په دغه شکل کې وي او داسې که دا کلیک کوئ سکیل اپ کلیک کوئ سکیل ډاون که کلیک کوئ بیا به دغسې وي دوستانو. نو تاسو کولی شئ نو په هر مختلف تاسو چې کوم خوښ وي هغه باندې کلیک. که غواړئ ځای په ځای ودروئ نو را به شئ په دغه پاس اپشن ګورئ په د نون اپشن باندې به کلیک واخلئ او دغه به ټیک مارک کئ او بیا چې کله دغه کلیک کئ دلته بیا تاسو کولی شئ نو نور اپشنونه هم په دې کې شته دي. اوس دلته تاسو کتلی شئ نور هم په دې کې شته دي. مثلا دغه دوهم اپشن چې کلیک کئ تاسو دلته هم تاسو کولی شئ په دغه مختلف ډیزاینونو کې یعنې په دې مختلف شکل کې دغه تصویر راولئ. همداسې تاسو کتلی شئ هر چې د ستاسو هر ډول خوښ وي نو تاسو یې کولی شئ. که نه غواړئ پاس نون باندې کلیک کئ ټیک مارک کئ او بیا دغه تصویر کلیک کوئ. دلته دوستانو کتلی شئ د آوټ هم پکې شته د دوستانو دغه آوټ موډ کې هم تاسو کولی شئ چې راشي. په دې کې بیا د سلو موټیشن هم شته د هر څه پکې شته دي. تاسو کولی شئ په ډېرې اسانۍ سره په دې کې د له دې څخه هم ګټه واخلئ. تاسو کتلی شئ ایډیټ سلیډ لیفټ باندې هم کلیک کولی شئ او دلته رایټ باندې هم کلیک کولی شئ. دغه به ښي طرف ته ځي او دغه به وروسته ځي. تاسو کولی شئ نه په مختلف ډیزاینونو دي پکې تاسو کولی شئ هر یو چې تاسو خوښ وي تاسو کولی شئ. دغه تصویر باندې چې بیا کله کلیک دوستانو تاسو واخلئ دغلته تاسو کتلی شئ کروم کې دغه اپشن دوستانو چې تاسو کله کلیک کئ او دغه تاسو پسې خلاص کئ دغه بیکګراوند ختمیږي دوستانو د کوم لیکل چې وي دغه پکې پاتې کیږي. تاسو مختلف شکل تاسو کولی شئ په دې کې هم له دې ته هم کار واخلئ. دغه اپشن بیا تاسو ته وروسته زه در معرفي کوم. دغه اپشن ته موږ بیا وروسته راځو له دې څخه په وروسته برخو کې موږ بیا کار اخلو. دلته بل اپشن د په دې کې کرب دغه کربینګ اپشن چې کوم دی دوستانو په دې کې موږ کولی شو چې دغه تصویر کرب کو. دغه تصویر موږ کولی شو کرب کو یعنې کټ کړو چې کوم صفحه پکې موږ نه یې خوښه هغه ترې لرې کړو او نوره راواخلو. دلته هم کولی شئ د دې کوم کرب مو چې واخیستو د هغې څنډ چې کوم کونجونه دي دوستانو دغه کونجونه د شاوخوا تاسو به اوس وګورئ دغه چې تاسو کله داسې یوسئ 50% پوره شي هغه کونجونه داسې تت شي که نه یعنې تت شي دم کولی شئ. په دې ځای کې تاسو کولی شئ مختلف ډوله کرب ورکئ یعنې ګرد کرب هم ورکولی شئ. هر ډول کرب چې د تاسو خوښ وي تاسو کتلی شئ کلیک پرې اخلئ. د سټار علامه هم دی دلته زړه علامه هم دی مختلف کربونه دي تاسو کولی شئ چې دغه تاسو ګټه ترې واخلئ. نو په دې کې ډېر مختلف شیان دي دوستانو نور هم تاسو ته په دې کې اوس ښایم. بیا به دغه تصویر سلیکټ کړئ هلته لاندې موږ ته دوستانو لاندې راځي دغه اپشن. دغه اپشن چې تاسو کلیک کړئ دا څه اهمیت لري. دغه اپشن چې تاسو کلیک کړئ دغه داسې ښکته چې داسې راکوز کړئ نو دغه چې څومره تاسو ښکته راکوزوئ هغه تصویر به تتېږي. کومه لیکنه تاسو کړې وي هر څه مو چې کړي وي هغه به داسې تته شي او که اخري ته بیخ ته راښکته کړئ 0% یې کوي نو هغه بیا داسې بیخي ښکاري هم نه. نو تاسو کتلی شئ تاسو په همدغه طریقې کولی شئ په کاین ماسټر کې دغه تصویر تت راولی او هر ډول چې تاسو خوښ وي نو راوستلی شئ. موږ راځو بیا دغه تصویر سلیکټوو او دلته کلر فلټر د دوستانو دغه کلر فلټر څه اهمیت لري. دغه کلر فلټر باندې تاسو کله کلیک واخلئ په دې کې تاسو کولی شئ دغه تصویر لپاره مختلف کلر ورکړئ. مختلفو کلرو کې تاسو کولی شئ چې ورکړئ خو داسې ښه کلر پکې نشته دی نو یو نیم بیا پکې پیدا کېږي. تاسو کولی شئ چې په خپله پکې پلټنه وکړئ. که دغه تاسو غواړئ دغه کلر ترې لرې کړئ او عادي حالت یې راولئ دغه پاس نون اپشن تاسو وینئ دوستانو په دغه نون اپشن باندې به کلیک واخلئ او دغه به سلیکټ کړئ نو دغه به نه لرې شي او د خپل عادي حالت ته راشي. بیا چې کله تصویر سلیکټ کړئ دلته نور اپشن هم دي دوستانو موږ دغه اپشن هم په دې کې راکوي. په دې کې هم کولی شئ دغه کالر یې برابر کړئ نو تاسو هر ډول کالر چې خوښ وي کولی شئ په دې کې برابر کړئ. او دلته بل اپشن دی دوستانو دغه اپشن تاسو وینئ دغه اپشن باندې تاسو کلیک واخلئ ورته. دغه اپشن کې هم مختلف کالر دی تاسو کولی شئ دغه تصویر په مختلفو کالرو کې راولئ. دلته تصویر تت هم کولی شئ او روښانه هم کولی شئ. دغه کالر کې تاسو کولی شئ دغه تصویر راولئ. که نه غواړئ نو پاس نورمال باندې کلیک واخلئ دغه به عادي حالات ته راشي. او دغه تصویر چې سلیکټ کړئ په دې کې یو بل اپشن دی انفارمیشن دی. دې کې هم داسې هم معلومات دی دغه
د دغه پروګرام د دغه اپشن په اړه پکې معلومات دي. دغه کټ د دوستانو تاسو کولی شئ په دې کې کټ هم وکړئ. دغه کټ برخه هم وروستۍ کې بیا تاسو ته په نورو ویډیوګانو کې ښایم. دغه تصویر دوستانو تاسو کولی شئ له دغې برخې څخه داسې کوي کوم دغه ډیزاین کې چې دغه کې به تاسو راځي نیم به ښکاري او نیم به نه ښکاري. که نه غواړئ اپ باندې کلیک واخلئ دغه به خپل عادي حالات ته راشي. نو دوستانو دغه ویډیو لپاره د تصویر راخیستلو نو تاسو کولی شئ په همدې طریقه سره په دغه لیر کلیک کوئ او بیا پاس میډیا باندې کلیک کوئ او هر څومره تصویران چې تاسو سره وي هغه ټول تاسو راخیستلی شئ. تاسو کتلی شئ دغه تصویر هم تاسو دوستانو راخیستلی شئ. همدې طریقه سره نور تصویران هم تاسو راخیستلی شئ. نو په همدې طریقه تاسو کولی شئ چې دغه تصویران راواخلئ او دغه ډیزاین کوئ. نو اوس تاسو کتلی شئ دغه تصویر که تاسو راواخلئ دا غواړئ چې صرف دغه بیرغ ترې لرې کړئ نو دا هم کولی شئ چې تاسو جوړ کړئ هر ډول چې تاسو غواړئ نو تاسو په دې کې کولی شئ چې دغه جوړ کړئ. که کوم لیر تاسو څه ډیلیټوئ نو دلته تاسو ته ډیلیټ اپشن ښکاري. دغه ډیلیټ اپشن باندې به کلیک واخلئ او دغه به له دې څخه ډیلیټ شي او بیا به دغه ډیلیټ شي. دغه ویډیو ته دوستانو تر همدې ځایه لومړۍ برخه. دوهمې برخې لپاره به موږ بیا راځو. دغه کورس به مسلسل ډول ادامه لري. مسلسل ډول تاسو دغه کورس له موږ سره تعقیب کوئ انشاءالله چې تاسو به ډېر څه ترې زده کړئ. نو دغه ویډیو لومړۍ برخه تر همدې ځایه ده. کوین مستر تر بل ویډیو چې زه به راځم د الله په امان. دلته همې هیله ده چې چینل در سره سبسکرایب کړئ او زموږ ویډیوګانې در سره لایک کړئ.